هارون الرشید بادشاہ له یو پادری عیسائی پادری راغی نو هارون الرشید بادشاہ ته عیسائی پادری وای وی بادشاہ سلام استاسو قرآن کې تاسو وای چې ارسشتا وی او بالکل زمون قرآن کې ارسشتا نو د طب او د عیسائی پادری طبیب او حکیم د دې طب او د ډاکټرس اصول پکشتاو کې نشته دار تا وخایا تاسو په قرآن کې هارون الرشید بادشاہ یو عالم راو وی دا عیسائی پادری دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرۍ اصول وخایا مولانا صاحب ته وشته کنه وی سدي وی قرآن شریف کې الله فرمایي چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراکم کوي سکاکم کوي خو ډیر نه لګ کوي او دا حقیقت دی ما ته یو ډاکټر په خپل وی یو ډاکټر لته ما نو ما ته مولانا صاحب چې څومره خوراک خوري په یو ځل یې مخوره لګ خورا سار لګ خورا بیا خیر 9 بجې بیا خورا 11 بجې بیا خورا 3 بجې بیا خورا مازیګر بیا خورا دروازې 15 د لو شپږ د دا تقسیم کړه خوراک او په یو ځل معده مډه کوا خېټه مډه کوا لګ خورا دا رنګ یو بل لګي اسکا په یو ځل ډېر ځاتې مسکا هغه حکیم وتوي عیسائی وی قسم دی چې تاسو قرآن کم اصول خولې دي او په دې اصول یو انسان عمل وکي نو د اس قسمه طب ته علاج ته ډاکټرۍ ته ضرورت نه راځي نو بشیر جانا ګورې دا یو ټکی پکې واورا په یو ځل بډې نه خوري لګا به خوري لګا او بیا وته حکیم وای تاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلي دي وی دا مونږ پیغمبر علیه السلام د طب متعلق دو خبرې کړې دي یو دا چې المعده حوض البدن د انسان دا معده د دې بدن ټینکه د ټینکه حوض به خلک صفا ساتي کې بنه ساتي معده به صفا ساتي حوض ته خلک پاکي او به ورچي پلي دي ګنده ورته نه چي مې دې ته پاک او صفا خوراک ورچي حوض ډېر زیات نه ډکه ولش لیږي غاړه ولش لیږي او به ته تویل شي معده ډېر نه ډکه او د دې حوض نه نلکې خوري شوي دي غیر چا پیره حوض پاکي نلکو کې به صفا وبځي نو چې معده پاکي نو په رګونو کې به صفا خوراک رواني او زموږ پیغمبر یو دویمه خبره هم کړې ده هغه دا الوقایة خیر چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی واقعي کې یو سړی د بلډ پریشر بیمار او دې دروازه لس کولې سار او لس مقام پر د مال کې او د غوړو نه پرهیز نه کوي دې به ټیک شي چیرې د شوګر بیمار دی او دې خد شوګر ګولې خوري خپل ته کې لګیا دي خد ترسکونم خوري او غوځیالم خوري او غوړم خوري او ما د خواګم خوري کوم ځای جوړيږي او کله صرف او صرف پرهیز او داریو نه خورنه بیا جوړيږي یاره وستاسو پیغمبر هم چې د طب متعلق اصول خولې دي چې په دې اصول چې عمل وکړو د لکم سیز نه دی مناسب او د غیله پرهیز وکړو څوک بچرم نه جوړ نشي نو دوه خبرې شوي یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده او چې څومره چاله مقرر کړی ده په کوم ځای کې ولا مقرر کړی ده حق روزي بخوري هغې نه زیاته نشي خوړی او دویم دا چې په رزق خوړلو کې او اوبو خوړلو کې اسراف به نه کې زیاته به نه خورې د ډېرو قیمت شی به هم نه خورې که خورې کله کله به خورې همیشه به نه خورې اسرافونه په خوراک کې به هم نه کې او په سکاک کې به هم نه کې نو صحت به دې مخي په سنتو به عمل او لویه خبره په سنتو عمل ده ګورې چې الله خوشحاله شي د الله رسول خوشحاله شي نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی رزق به خدای راکړي دا خدا اسباب ولر دکان به کې دا خو اسباب دي ځمکه به کرې نوکري به کې مزدوري به کې خو یقین به په دې نه ساتي چې دا روزي په دې کې ده یقین به 50 ساتي دا هغې فایده به سي چې د مانځه وخت شي نو دکان به باندې ما په دکان یقین نه تورېږي خپل مانځله ده د مانځه ټیم دی ښه په وخت دا یو 4 رکعته مخکې نفل کو بیا خپل فرض مونځ کوه بس او که چېرته د مور ضرورت شو د پلار ضرورت شو هغه له منډه وې بندوه دکان د بل ملګري څه حاجت پېښ شو په دکان او په کارخان بعضې خلک یې سار چې وځي تر ماسخوتنه پورې پکې ناست دي مونځ هم ورپسې پرېږدي د یار دوست ملاقات هم ورپسې پرېږدي د مور پلار خدمت هم ورپسې پرېږدي غم خادم ورپسې پرېږدي ولې چې دکانداري خرابېږي چې کارخانه نو یقین په دې مه ساته دا د رزق مور نه ده رزق خدای ورکوي
دا ظاهری سبب د استعمال وا او پکې خدای مپریدا، رسول پکې مپریدا، یار دوست پکې مپریدا، د مور پلار خدمت پکې مپریدا، موږ پکې مپریدا. دا ست اصول شو. حضرت سلیمان علیہ السلام په لار یو ځل تیرېده، هغه له خدای دا پوهه ورکړې وه چې د حیواناتو په خبرو پوهېده او د حیواناتو خبرې به اورېدلې هم، او د میږو خبرې خو مونږ نه اورو، هغه به اورېدلې. میږي خپل منځ کې خبرې کوي، مونږ نه اورو، هغه به اورېدلې. او به په پېدم کې دا څه وي، دا د پیغمبر معجزه وي. معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل نه اوچت وي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي څه منګړت قصه نه ده چې کله سلیمان علیہ السلام په لیره لاره تېرېده او لوی لښکر دی ورسره، نو یو میږي مشر د میږو میږی هغې اواز وکړ، قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اے میږیانو شابه زر خپلو سلو ته ننوځئ. سلیمان علیہ السلام او د هغه لښکر را روان دی چې د پخپو مریض مریض نه کړي، چخڼیم نه کړي، ډېر لوی لښکر دی. نو چې ده د میږی خبره واورېده او پې پوه شو، فتبسم ضاحکا من قولها، نو مسکی شو او مسکا سره یې لږ وخندل. دومره خو قرآن شریف کې راځي، خو روایاتو کې راځي چې میږی سلیمان علیہ السلام ورغی او تپوس یې ترې وکړ، اے میږي روزي څوک درکوي؟ وی الله. وی څونه روزي په کال کې خورې؟ وی 100 دانې د غنمو. ټول کال کې مې 100 دانې د غنمو خوراک دی. سلیمان علیہ السلام له خدای طاقت ورکړ، پیریان یې تابع وو، دیوان یې تابع وو، هوا یې تابع وه، شیطانانو باندې به کارونه کول، شیطان باندې څوک کار کولی شي؟ نو دغې میږی ته یې وی خورېږه زه ستا امتحان لرم. نو یو ځای کې بنده کړه او هغې کې څومره دانې یادې کړې وې، هغومره دانې یې ورته وغورځولې، او هغې چې نور ځان له د قردونو څه شي یاد کړی و، هغه یې ورته وغورځول چې ته وایې کال کې مې دومره خوراک چې دا مې درته وغورځو، کال پس به ګورو. چې کال پس حضرت سلیمان علیہ السلام میږی له ورغی، نو هغه خوراک کې څه پاتې مو، ټول یې خلاص کړی مو، چې څه یې ورته وکړي څه پکې باقي پاتې. نو حضرت سلیمان علیہ السلام ورته وی چې تا خو ډېره رښتیا خبره کړې وه، ځکه چې څومره روزي د کال تا ما ته یاده کړې وه، ما هغه همله درته کېښوده او تا نه پکې بیا هم باقي پاتې شوه. نو ووایه زه تا سره څه مدد کولی شم؟ ما له الله په دې بر او بحر اوچ او پشنه په دواړو بادشاهي را کړې، زما خدای حیوانات او پیریان او دا ټول مخلوق تابع کړی دی، او په هوا د پاسه ګرځم، الله دا مدد کړی دی. نو وایه میږی د تا سره څه مدد کولی شم؟ هغه میږی ورته ویل څه هم نشي کولی. نه ته ووایه که نه سوړه کول غواړئ دله زه وکنم، ته به یې ډېره په مشکله وباسې. رزقي نو څه نه به غنمو پسې ګرځېده، ته به یې دلته کېدل، څه مدد د سره وکړم؟ میږی وی کولی شي یو ښه 2 سیزونه راکړه، یو عمر راله زیات کړه او بل روزي راله زیاته کړه. چې څونه عمر دی دا زیات کړه، یو کال راله زیات کړه او روزي راله زیاته کړه، چې زه څومره خورم چې کال کې د هغې ډبل خورم، چې کال کې د هغې ته خو به کېدې خو خوړې خو یې نه شم که نه، چې زه څومره خورم چې کال کې د هغې ډبل وخورم، د هغې 100 چنده وخورم، 20 چنده وخورم. سلیمان علیہ السلام حق حیران وی دا دواړه مې په وس کې نه دي. جون د خدای په وس کې دی، عمر د خدای په وس کې دی. عمر زیاتېدل دا د انسان کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی، دا د ما په وس کې نه دی، او رزق هم زما په وس کې نه دی. چې څومره دله خدای مقرر کړی د قوم اقمره روزي اقمره رزق به خورې، زیاته نشي خوړی.
یو سړی یو روټۍ خوري، دی به همدقه نوړی ډوډۍ به خوري، د هغې ډوډۍ نه زیاته دی نشي خوړی. دته سل ډوډۍ کېده، د مالدار سړی سل ورته کېده. یو سړی 1 کیلو جنس خوري، دی به همدقه کیلو خوري، ته ورته 10 کیلو کېږي، د پاتې به شي دی نشي خوړی. د خلکو په اوږو به قدم نه اخلئ. ښه تاسو دا دغه وکړه چې کوم ځای راشئ، کوم ځای کې راشئ هلته به کښېنئ، مخکې به نه راځئ بیا. او چې مخکې دې شوقي نو لومبې به راځئ. دا په شریعت کې ګناه ده چې د یو بل په اوږو قدم اخلي او سړی مخکې راځي، دا ناروا دي. دا مسله مې مخکې ویلې، اوس هم درته وایم، خفه کېږئ پې مه. خو رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم، چې چا د خلکو په اوږو قدمونه واغېښتل نو دوزخ ته ځان له لار جوړه کړه. نو دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه ده. لو فکر کې هر ځای ته اواز رسي. چې څوک مخکې کېناستېدل غواړي وختي دې راځي، مخکې صفونه ډکوي، وروستو کښېنئ. چې څوک وروستو راشي نو بیا به وروستو کښېني یا بره دې ښي. دا د شریعت خبره ده چې پرې پوه کړم تاسو. نو روزي چې خدای څونه مقرر کړې ده هغه به هغې کې پوټې نه زیاتېږي رضا، او عمر چې خدای څونه مقرر کړی دی ابی میږی ګوره میږی ورته څونه ښکلې خبره وکړه. که ما ته یې ویلې وې ما به یاره یو 2 بنګلې خو جوړې کړه. که ما ته یې ویلې وې یاره 5-6 موټرې خو راروان، یاره ماله خو دونه شی دونه ځمکې دونه نه 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 میږی پوهې ده. که زه ترې روزي وغواړم سلیمان علیه السلام ته خو خوړې به څونه خورم به څونه. که زه ورته ویم چې ماله چا به 1 من دانې کېده نو اوس به راته 10 منه کېدي، خو خوري به یې څوک؟ نه ماله رزق زیات کړم چې څونه زه خورم. پته ولګېده د مارڼو چې روزي دا د رب العالمین په لاس کې ده. ان الله هو الرزاق او ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دا روزي زیاتول او کمول دا د الله په لاس کې ده. چاله خدای روزي فراخه کی او چاله خدای پاک روزي تنګه کی. د فراخه او د تنګېدو مختلفې معنی دي. یو معنا د فراخه د روزه خدا ده چې مالداری کی، او تنګولو یو معنا خدا ده چې غریبی کی، او د فراخه یو معنا دا ده چې سړی خدای جوړ کې ډیر او خوري، او د تنګې معنی به دا ده چې او سړی خدای پاک ناجوړه کې روزي وسره ډیره ده خدای کم او خوري. نو روزي فراخه کوونکې، روزي ورکوونکې د خدای کار. یو ډېر لوی سړی د شیخ کردي، هغه شیخ کردي دی وی چې ډېر لوی بزرګ دی، عالم دی. وی یو زمانه کې مونږ غلا کوله، ډاکې به هم د شپې چولې او د شپې به هم کنډرې کولې. وی یو ځای کې هم غلا وکړه، کنډره مو وکړه او یو ځنګل ته لاړو، په هغه ځنګل کې مغه غلا تقسیموله کېناستو. وی چې کېناستو هغه غلا هم تقسیموو. وی یو د کجوري بوټی دی، هغه بوټي ته مې نظر شو، یو قارغه به راته او د دې کجوري د بوټي نه به یو کجوره روشو کوله، او چې څنګه به کجوره روشو کوله نو په دې مخوکه به ولا زور ورکا ډوکی به ته وستو، او بیا به دا کجوره په خلو کې اوچته کړه او پر پر به کوله، او د کجوري په دې ډټ کې به دا کجوري د مغز ورغورځاو. بیا دوباره رااله او بله کجوره به وشو کوله، او په مخلوقه به زور ورکړه ډوکې به ته ویسته، او بیا به یې وزرې والي اوچته به شوه دا قارغه، او د کجورې په تنه کې به یې دا مغز ورغورځاو. به دا چلکو کجوره شوکوي ډوکې ته یې وباسي او د بره نه یې په دې تنه کې په دې منځ کې ورغورځوي. دا شیخ کردي وایي چې زما زړه کې دا راغله چې د دې قارغه بچي دي په دې کجوره کې، ځکه دا کجوره چې دی ولا اډوکې وباسي او بره یې غورځوي، نو دې نه معلومیږي چې د دې دلته بچي دی او دا د خپلو بچو له دا روزي ورکوي، دا رزق وله ورکوي.
خو په دې سوچ کې ما او په دې فکر کې ما چې دا بچو باندې کینی ولې نه دا د لرې ځای نه ورته ولې ورغورځوي وی سودا مې شو چې راشه د کارغه دا بچي ووینه د دې کارغه دا بچي چې د جالې نه راوځي که نه نو په ده بڼې ني دا تک سپینې نو دا مور ته ویرېږي وتښتي نو دا مور د کارغه له چې رزق ورکوي د لرې ځای نه ورکوي یریږي ترې نو چې وروسته پې تورې بڼې را زرغونې شي نو بیا راشي ورسره کښېني وی به چې راشه د کارغه دا بچي مو ګوره او ته وګوره چې د لرې ځای نه دا غوښه د کجورې دا غوښه دا مغز ورغورځوي چې دا ولې ورسره نه کښېني وی چې بره د کجورې د تنې ته وروختمه او ومې کتل نو ویرېدم یو اجدها خامار پکې ناست دی او په سترګو ړوند دی ما چې وکتل ځې نه لیدم لوی خامار دی او خولې وازه کړې ده او دې کارغه چې دا څومره کجورې راوغورځولې دی ټولې د خامار په دا خوله کې راوغورځولې یو کجوره راشوکوي وله وډوکې ته وله وباسي او د خامار په خوله کې ورغورځوي بله راشوکوي هډوکې ته وباسي او د خامار په خوله کې راغورځوي ملګرو ته حیران شوی ملګرو راشئ وګورئ دشمن له خدای د دشمن په ذریعه روزي ورکوي دا دواړه د یو بل دشمنان دي که دې کارغه دا مار باندې پوه شو چې ماله خو ټک نشي راکولی په ټک یې تختی او خوري او که دې مار ته پته ولګېده چې دا کارغه مې دې خولې له رارسي نو په ټک په ټک چلی او تېری دشمن له خدای د دشمن په ذریعه رزق ورکوي کولی شي الله که نشي کولی مثال به درکړم ښه به پې پیښ حضرت موسی علیه السلام د فرعون زمانه وه خو دا واقعه ده ما بل وخت یې ویلې ده چې ته مقرره بیا به یې ویم خو خوب یې ولیده او د هغه خوب تعبیر ولا ملګرو دا ورکړه چې په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او ابستانه بادشاهي اخلي اوس څوک هم نو مشوره یې دا ورکړه چې بني اسرائیل هلک پیدا دی که نه لا نه دی پیدا نه دی پیدا نو دا مشوره یې وله ورکړه چې زه بس بني اسرائیل چې څومره دی خو زموږ خدمت یې کوي نو هلکان یې وجنې چې څومره پیدا کېږي وجنې بس اړو پیدا به نه شي که پیدا شو مړ به شي نو چې څومره بني اسرائیلو کې هلکان به پیدا کېدل نو دی به وجل بیا ورته د خپلو وزیرانو ووایي چې دا هلکان مونږ وجنو حلالو یې نو زمونږ خدمت به څوک کوي دا ځوانان او بوډاګان خو به مړه شي نو زمونږ وروستو خدمتونه به څوک کوي په دې خو مونږ د پټو خدمت کوو روزګار پې کوو د ټټو خدمت پې کوو د لارو د صفۍ خدمت پې کوو وی ښه داسې کوی چې یو کال کوم ماشومان پیدا کېږي هغه وجنئ او بل کال کې چې پیدا کېږي مه وجنئ نو کم کال چې د نه وجلو نو په هغې کې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام پیدا شو او کم کال چې د وجلو په هغې کې الله موسی علیه السلام پیدا اوهو د موسی علیه السلام مور چې دې څنګه پیدا شو نو دا جاسوسان به ګرځېدل په دې لارو کوڅو کې هغې به اطلاع ورکوله او فرعون وی که چا اطلاع رانکړه او دته پته و سرمن به د هغه وباسم اطلاع ورسېدله فورا چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی سړي را دننه شو د موسی علیه السلام مور سره خو ماشوم دی حضرت موسی علیه السلام بچی دی الله پاک بادشاہ دی دغه لږ ساعت کې خدای د موسی علیه السلام د مور عقل لر کړ بلکل او چې دا سړي څنګه راتلل دا په ځای نه پوه نه شو دا موسی علیه السلام ماشوم یې اور ته وغورځو تنور ته تنور بل دی په هغې کې ورغورځو دماغ یې کار نه کړ خدای ولا دماغ ختم کړ لیونی یې کړ اور ته یې وغورځوله سړي رالل وي ستا ماشوم وایي زما ماشوم خو نشته خو لیونی ده او لیونی انسان په عقل نینو پته هم نه لګي داسې بنده یریږي رپېږي هېڅ یره هم پې نه وه ګبراهټ هم پې نه و کور یې ولټه او سړي واپس لاړه هسې موږ ته جاسوسي کړې ده ماشوم کم دی او چې هغې ووتل د دې خدای عقل واپس راوستو چې عقل واپس رایي ماشوم مې څه کړه چې لاس یې یوړه موسی علیه السلام لکه د ابراهیم علیه السلام په اور کې ښه محفوظ پروت دی غلې غوندې راوچت کړ ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله نه یا نار کونی بردا و سلاما
علی ابراهیم مونږ ورته وی چې یخ شوی خو سلاما معتدل اصله چې دومره یخ شي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنه کړي هغې ته بیا اطلاع شوه چې دا خو دا ماشوم یې پټ کړی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه پی ورکوه دا ورته موږ په زړه کې ور واچول فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم او چې کله پې ویرېږي چې دشمن راځي نو یو صندوق جوړ کړه په هغې کې بند کړه او دریاب ته وغورځوه او مخکې نه یې پوه کړه چې ګوره حفاظت زما دی یریږه مه چې اور کې مې دله دا بچې محفوظ کړو په دریاب کې هم دله محفوظ کولی شم د هغې خو یقین جوړ شو اور کې مې د سوځېدو نه بچ کړ نو دریاب کې هم بچ کولی شم نو صندوق یې جوړ کړ او چې کله پوه شو چې دغه شروع شو اپریشن شروع شو او په دې محله باندې دا پولیس فوج راغی او ماشومان ګوري بدې دا موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړ او دریاب ته یې ورغورځو صندوق او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام خور ته وی بچې ته په دې غاړه غاړه ورسره ځه چې دا ماشوم به کم خوا دی صندوق کې واچو موسی علیه السلام او صندوق په دریاب کې روان شو او خور د دریاب په غاړه تله دې دریاب نه یو وړه غوندې وله د فرعون محل ته دننه شوې وه محل ته د ځان له یو کنټینر بوتلې فاقتې جبریل علیه السلام صندوق له دیکه ورکوله او هغه چې کوم د فرعون محل ته کوم نیر تللی و په هغې دا صندوق ورغی او هلته یو اونې څانګې راښکته شوې وې دریاب ته هغې څانګې سره ونښت او د فرعون د کور خاوندانو هلته لمبه لوبې کولې هغې وکتل او دا خو صندوق دی چې ویې کتل صندوق کې روشنایي شانتې وه دې کې خو رڼا معلومېږي چې صندوق یې راوچت کړ او د فرعون ښځې بیبي آسیه هغې ته یې کېښوده نو هغې چې د سر اوچت کړ نو په موسی علیه السلام یې سترګې ولګولې او قرآن شریف کې الله فرمایي چې ویې کتل نو خدای د هغې د زړه مینه د دې موسی علیه السلام سره پیدا کړه بچی روچت کا خپل سینې سره پیوست کا او د موسی علیه السلام دا خور ورپسې لاړه ټولې خبرې تماشې کوي خدا خو نه وایي چې زما ورور دی دې کې فرعون ته ووې فرعون وی نه د ماشومانو خو د وجلو مې اعلان کړی دا کال خو د ماشومانو د وجلو دی او دا هم د بني اسرائیلو ماشوم دی او مور پې یېرېدلې دی یا پلار او دریاب ته یې راغورځولی دی هغه ورته وایي بیبي آسیه قرة عیني لنداب زمونږ د یو خوشحالي بشي زمونږ دپاره مه کوه دا څونه ښکلی ماشوم څومره ښایسته ماشوم زما اړه ورسره خورېږي پام کوه ګورې دا مړ نه کې فرعون هم ورسره خدای مینه پیدا کړه او په دې پوه شو چې دا یو ماشوم دی مونږ به ځان سره لوی کړو او چې مونږ یې لوی کړو خو زمونږ بچی وی نو مونږ له به څه بادشاهي والي پی نه اخېستل ښځې وله راغوښتلې چې کومو ښځو بچي خو د دنیا د ښځو بچي شوي او فرعون وجلي هغې چې چا به سینې ته اچولې د پی نه اخېستل دا خور یې ورته وایي د موسی علیه السلام خور یاره زمونږ په کندي کې یو ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده او چې کوم ماشوم غېږ ته اچوي نو هغه پی اخلي خواږه پی دی دله یې رانولم دا نه و چې دا خو زما رور دی او مور دله راولم وی راوله که نه نو مور پسې په منډه راله اله بېبې شابه ماشوم رور مې جاړي او د چا سینه نه دي او ته مې ورته ښولې چې زمونږ کندي کې یو ښځه ده خواږه پی دي او هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو خوري یې نو له په منډه لاړه نو چې څنګه وله لاړه او موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو یې خپله مور پی واخېستل قلارم شو پی الله وی ګوره داسې چل مې سره وکړو چې همغه خپل بچی مې درته واپس غېږې له راوستم بچ میم که غیږې له مې د خپل بچي واپس رانوسته او تنخواهم وله مقرر کړه چې دا زمونږ بچي دی پی ورکوه څونه تنخوا بالی وي دونه بالم زه تنخوام در کوم جامې در کوم او د موسی علیه السلام د مور او د کور ډېر لوی عزت شروع شو ولې وی د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون بچي له پی ورکوي رور هغه به په پروټوکول کې ګرځېده خلقو به قدر کو د هغې د مخه د هغې د قوم به خلقو قدر کو فرعون به وکره راته ما ته خپل بچی وښایه
او کله به وی راشه بچی ځان سره راوړي چې مونږ یې ووینو نو دا بلاړه شاهي محل ته خپل ماشوم به بوته موسی علیه السلام اے خدای پاک عجیب او ذات دی چې بچکی نو بچکولی شي که نه جواب راکړه چې روزي ورکوي د دشمن په کور کې ورکوي که نه ورکوي د دشمن کور کې پاللی کېږي د دشمن او خو خيار معشوم دی نو یو ځل د فرعون په غیږ کې ناستو نو چې غیږ کې ناستو د فرعون دا ګیرې ونیوله او یو شق یې ولې لاندې ورکړ بس هغه ښځې ته ویې راشه که نه همغه دی چې زه ترې یارېدمه او ته به یې مونږ لوی که راشه وګوره معشوم دی بې وقوفه معشومان خو د هر چا نه ګیره نیسي چا نه سر نیسي په چا چرګونه لګوي نه 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 دی خو ستا سرونه نیوه او زما ګیره نیسي دا همغه دی خیر ته ویارېد فیصله یې په دې وکړه چې داسې کوو چې ته به یې دی پوهېږي او زه یم نه پوهېږي ښځه ورته وایي نه پوهېږي ماشوم دی هغه وایي پوهېږي په قصې دیکه راکړه وی داسې به وکړم فرعون وایي چې ورشه سره لالونه راوړئ یو پلیټ کې ورته کېښود او بل سرې سکروټ کې راوړئ په پلیټ کې ورته کېښود اوس به وګورو چې دی لاس کم خوړو که لاس لالونو راوړي نو دا پوهېږي بیا قصدن زما ګیره نیولې د همغه ماشوم دی چې زمونږ بادشاهي به اخلي او که نه لاس یې د سکروټ پوله یوړه نو بیا به نه پوهېږي نو چې موسی علیه السلام ته یې کېښودل ماشوم خوار شي له لاس وړي نو لاس یې نیغ لالونو راوړو نو جبریل علیه السلام وله لاس ونیو هغه سکرول یې وله یوړو یو د مرګه بچ شي یو دو پښتانه وي چې د ډانګ د پړانګ مخې له راشي نو کوم خوا به منډه وی ډانګ لکه نو د مرګ او د سکرو مسله پکې راله نو دا سکاره ښه دي که معمولي غوندې ګوته موته وسودي خیر دی خو چې د مرګه بچ شي قرآن شریف کې الله فرمایي بچ میم که روزی مې مولا ورکړه د دشمن په کور کې او خپلې مور ته مې واپس کو چې مور پې خوشحاله شي نو روزی رسان رب العالمین رزق د خدای په لاس کې یو سړي چې ته یو کاڼی وموند کاڼی چې ته بره تلي غرونو وطن ته په دې اوړي کې خلک ځي یو غر کې کاڼی وموند ډېر ښایسته ښکلې او واقعي کې دې غر کې او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې کاڼي کاڼي راوچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼی دی المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس به شي چې راویړه المارۍ کې کېښو په شوکیس کې چې میلمانه به هم راتل نو کاڼی به ورته ښاو نو دا کاڼی به لکه سیند ښکلې کاڼی څونه مزېدار نو یو ځل یې میلمانه راغلي وه کاڼی یې ورته ښاو ناګهانه چې ټس شو کاڼی د ځمکې له راغی فرش له چې راغی پریشانه خو شو چې خدایه کاڼی ځمکې له لاړ مات شو ډکری شو خو چې کاڼي ته یې وکتل نو د کاڼي د میند نه چینجې راووته کاڼي د منځ نه ګوره په کاڼي کې دننه روزي رسان څوک الله یو ملګري خبره کوله چې یو ملګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده نو د هغو د لاهور د کوټې نه راته لاهور ته په هوایي جهاز کې نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړ او جس کې دی کېناستېده نو دا د ماشومان نینې وله د پلار راواغېشته دا ماشومان خو روانکار یې هغه نینې به یې خوړې مو داسې به بره ویشتې راویشتې ناګهانه یو نینې دی پوزې ته لاړه چې پوزې ته لاړه چې ګوتې وردن نه کړې هغه نوره بره شوه چې دې لډوله نوره بره شوه ماشوم چغې کړې خدای اوس څوک جس خو ته یې سارېدی نه شي خو دې پلار یې دې مور ته وایي چې داسې کار دی چې دې اوس مونږ اسپتال ته بوځو ډاکټر لا په دې څونه وخت لګي نو دونه ساعت کې دا جز لاهور ته رسي خو نیمه ګنټه کې رسي اوس به مونږ ځو ایرپورټ نه اسپتال ته بیا نو زه بس نیمه ګنټه کې لاهور ته رسي بس لاهور کې به اسپتال ته فوري بوځو دا دانه به تېرو بس ماشوم یې څه قلار را قلار که او چې څنګه وی په لاهور ایرپورټ کوز شو او تلو اسپتال ته لار کې مخپله بنګله د خپل کور دی نو هلته مو سامان کېښو چې د اورېږه د کور کې دا سامان کېدو او اسپتال ته دا ماشوم ورسو چې دا دانه ترې وباسي او کور ته وردن نه شو څنګه سامان هم کېښودو نو د ماشوم انټوشې وکړو خو چې انټوشې وکړو نو هغه نینه تې لاندې په ځمکه پرېوته او چې پرېوته نو یو چرګې رامنډه کړه هغه نینې اوچته کړه او په خوله کې یې واچولو تېره یې کړه ما وی ګوره
د کوټې نه رب العالمین د دې چرګې دپاره دا نینه مقرر کړی و چې دا به دا چرګه خوري او نینه په کوټه کې وه نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راورسوله کوم رزق چې د انسان دپاره مقرر وي کوم رزق قسم په خدای حقه روزي رزق به وله خدای ورکوي زما خپل چې شمدید واقع درته وویل یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی دا غټ پول د دې نه د خرې ریړه ټرک وواله او لاندې پرېوته موږ خوا د بیټک مخې ته ناست یو ډخ شو خلکو وی هو هغه د اکسیډنټ وشو موږ هم رامنډې کړې رامنډې هم کړې اوس د خرې ریړه ده خره پکې ده مخکې او ټرک والې و نیغې په دې جنګلو د پاسه دې کندې ته لاندې دې اوبو ته راوغورځوله سړی ته خدای بچ کړ خلکو سړی کته سړی خوا ولاړ وي زه خدای بچ کړم چې ما هغه دغه ته وکتل هغه خرې ریړې ته د هغې پلونه ماتو دا پلونه یې ماتو او خره په اوبو کې ولاړه وه او بیس کړې همه دې دا اوبو کې ولاړه ده او بس کې دنیا دې په تماشه شوه او خلک په سور کې پرېوتل او بېوقوفې ته لګې لاندې او بس کې یعنی الله بادشاه هغې له دغه وخت اوبه مقرر کړې او د اوبو منځ یې والا مقرر کړې یو سړي راته بیا عجیبه قصه وکړه دا بیان مې یو ځای کې وکړ یو سړي راته قصه وکړه وایي چې ده راته خپل چشم دید ویم وی په موټر کې روان وم ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی ټول ورځې مزل کړی دی ټالی وایي نو ډرایور ته مې ووایي چې هلکه داسې کار دی چې یو هوټل سره ودرېږه چې پیالی چای مسکو تب هم په دې مخ لاس اوبه واچوې نه چې اکسیډنټ ونه شي وی ښه وی دې درمیان کې د دې موټروی ځای کې یو جال چې ته بشلېدلی و سپی راغی ډش چې زمونږ دې ګاډي وو داسې مضبوط درځي و که داسې مضبوطه چې موږ یې سپی خو مړ دی خو ګاډي به یې څونه خراب کړي خو دې ډرایور ګاډي قابو کړه ما هلکه ودروه ګاډي زه بس وي چې څه وشو نو اوس به ودروم نو څه روان یو تقریبا 200 کیلومیټره مزل چې مو وکړ نو هوټل راغی مې ودرېږه دې هوټل ته خوب درځي ځم کمبخته سپی خو دې و چې د مونږ وانړی وایي چې هلته هوټل ته رسېږو ودرېدو او مونږ د ګاډي نه کوز شو ګورو چې کم ځای ګاډي لګېدلی دی او سپي والی دی چې څنګه کوز شو وکتو نو هغه سپی د ګاډي بمپر کې نښتی و او چې ودرېد ګاډي منډه کړی او چې منډه کړې د هغه هوټل کې چې کومه کچره خوراک مراک پروت وي په هغې ونښته هغې خوراک شوړی اوهو خدایا دې سپي دې وخت کې هلته رزق مقرر و نو خدای په وی آی پي موټر کې ولا راورسو رونو دلیل به نه وایو د خدای خبره به منو که ډېر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو او الله څه وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها چې څومره مخلوق دی د دې ټولو رزق زه ورکوم د دې روزي زه پیدا کوم روزي رسانې دی رزق د خدای په لاس کې دی روزي رسان الله دی او چې څومره د خدای مقرر کړي د حقه به خورې د هغې نه زیاته نشي خوړی که تا ته 15 منه اوړه څوک ډوډۍ کي او 2 منه چرګان درته کېږي او یو من در سره کبان هم کېږي او مختلف څیزونه خو چې کوم شی مقرر دی هغه به خورې والله که د هغې نه زیاته وخوړی شي دغه ستا دپاره مقرر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د حضور پاک مبارک حدیث ته رسول الله مبارک فرمای چې بلکې قرآن شریف آیات برته ویم الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها چې کوم نفس لکم شیل څونه روزي مقرر ده الا به امر کې هغه وخوري چې یو نوړی روزي په مخ د ځمکه پاتې نه به مري الا به امر کې هغه خپله نوړی روزي وخوري او خدای پاک داسې م کولی شي چې ستا دې خولې لی راورسوي خو داسې کوي نه دنیا د اسبابو ځای تعالی لاس پې درکړي چې منډه ترړه به وې او ځان له به را پیدا کړې داسې م کولی شي او د هغې مثال هم وره یو سړی و هغه چې در ملا صاحب نه دغسې تقریر واورو چې روزي رسان خدای دی وی خدای چې دې خولې له دې رالني را در نه کړې که نه چې شخوند به هم پې ونه وه
نو خدای کولی چې خو داسې الله کوي نه کنه. نو اوس کور ناست دی او لوګه پیرور وراله لکه سوچ کوي چې دلته خود اوږې شمه خېټه بدل کوي دا بچي به خامخا راځي وایي چې خوره مجبورۍ به مې نو راشه بار وځه. د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وه هغې کې دیره شو او په دغه سوچ دی چې خدای دې خولې له دې نیره وړې نه به خورم چې ته څومره چې غله دي نو هغه غلو غلا کړې وه چې غلا کړې وه شپه ده او پیزول شو باران شو دی رالل چې دا غلا تقسیمه وه چې ویې کتل جونګړه ده په هغه جونګړه کې وردن نه شو چې باران نه ځان بچ کړي چې جونګړه کې وردن نه شو چې ویې کتل سړی پکې اوس پروت دی. خدای پاک دا سړی څوک دی چې شونټی ورته بله کړه او سړی پروت دی او غریب داسې دی چې بس د کاره وتی دی اوس لکه څو ورځې ډوډۍ نشته نو بس کې نه ډوډۍ خوري. او د غلو هغه باچا هغه ملګرو ته وایي چې دا سړی خو داسې دی لکه چې ناجوړه دی یار څه چل چې دی مري او که سبا چې ته مونږ په غلا کې ونیوي شو نو دا به هم په مونږ تینې چې دا هم جوړ تاسو وجلی دی دا خدای بنده دی لکه ډوډۍ وله ورکړو ته یې ډوډۍ ورکړه چې لکه ډوډۍ خورا ډوډۍ کم دی هغه وایي چې خولې له به خدای را رسئ. اخره کې د غلو هغه سردار وایي چې دا سړی یخني شوې ده او دله څه نرم شی پخول غواړي حلوی وله پخه کړه هم نه خوري هلکه وي اور ورته بل کې چې یو پوټی ګرم شي اور یې ورته بل که ګرم یې که بیا وخوره بیا نه خوري. او د غلو هغه سردار وي داسې کار کوو چې دا خوله وله واده په زور دا څاروی نه څاروی چې ناجوړه شي که نه او خوراک نه خوري نو دا مالک وله په زور په خوله کې وردن نه کوي وایي چې لږ یې جامې وړقي په خپله به ټیک شي نو دا خوله وله په زور کولاوو او په زور وله خوراک ورکوو که لږ یې جامې وګرځېدې بیا به په خپله خوري. خدای اوس خوله سینګ کولی وکړو نو چړۍ ته یې ګوتې کړې شونډې وله اوچتې کړو چاړه وله خوله کې منډو چې دا غاښونو له زور ورکړو دا خوله کوله وکړو خو چې دا چلې وکړو دی په خندا شو چې وی خندل هغه د غلو سردار ورته ستا خدای بېخ وباسه کوته کوته یې ګوتې کړې اوس دې اوس دې ډډې په ډډې اړو دا مازدیګر دی وو چې ته به مونږ نخرې کې کله د ګرمه اور درته بله او کله د یخ خوراک پخو کله ګرم کله نرم او په مونږ پورې خنداګانې کې ته ټیک ټاک یې ونه خورې هورېږه چې اوس دې برابر هغه ورته په قلار کښېنې ما خدای سره دا وعده کړې وه چې خدای تر څو دې خولې له دې نه راوړې شخوان به هم پرې نه وامه نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندا راله که ما له خندا نه وې راغلې که نه نو تاسو دا انوړی د ما په دا خوله کې رامنډله. زما وروڼو یقیني خبره ده زه خو به زه پټې وکړم دا مرغۍ خو پټې نه کړې زه خو به دوکان کې کښېنم کارخانه کې به کښېنم دفتر کې به کښېنم دا له به پیسې به وګټم نو دا څاروي په کم دفتر کې ناست دي د دوی کم ځای ټیلیفون ته ناست دي دا دوی دا کم څاروي پکې ستا د هیلث سیکرټري دی یا د تعلیم ډایرکټر جنرل دی روزي خدای ورکوي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړی دا اوس موږ له لږه مقرر کړی دا بشیر جان له ډېره نو موږ ورسره ولې بوغوزو ده ته کله مو ویل لږه کمه خوره دی وایي زه کمه ولې وخورم چې خدای راکوي نو ولې وخورم چې څومره راکوي هغه مره به یې خورم